دویمه موضوع زما هغه د نن سره مطابق موضوع هغه اوس یو نوی بل هغه ما تیر شپه ترجمه کې ویلې د ټرانسجنډر په نوم باندې په ملک پاکستان کې په 2018 کې اپریل 2018 کې یو بل پاس شو یو مسوده پاس شوی و او هغه باندې اوس لګیا دی هغه د عمل میدان ته راوستلو باندې زور او شور هغه لګیا دی ट्रांसजेंडर माना मतलब खुलासा मफहूम दादे असर के दा लफ्ज इस्तेमाली द हिजड़ागानो द पारा द ख्वाजा सरागानो द पारा और हर इंसान द पारा चागा कम हालत सर पैदा शुए दे यो सड़े अलग पैदा शो दे बेरुस्त दा एहसास की चेरा माँ की खुद अलग अगर सलाहियतून नष्ट ज़खु जिनाय अमा या जिनाय पैदा शुए दा और बेरुस्त जानता सोकाल बाद एहसास उकी चेरा ज़खु अलग सलाहियतून ही पमा की نو بیا دی هغه تحقیقات بکیږي او جنس تبدیلی نو ترانسجنډر دغه د پاره د لفظ استعمالي اصل کې خواجه سرا د پاره دغه الفاظ استعمالي یو دا کم کسان چې قدرتی جړاګان پیدا شوي خونسا مشکل وغیرہ او داسې افراد د پاره خودل دغه اوس نن دغه بل مسودی د هغه خلاصه دادا چې یو سړی یا یو جینې او زنانه هغه الک دی یا یو جنې پیدا شوی دا او څو کال بعد دته ناسا په احساس شو یره زخو جنې پیدا شوی ما خو زه خو الک یم هلک یم یا زه خو الک پیدا شوی ما خو څو کال بعد ورته دا احساس کیږي چې زه خو جنې یم ما کې خو د جنې صلاحیتونه دي بالفرض د خپل ذهن کې دا فرض کا نو د ترانسجنډر بل مطلب دا دی چې دا الک او دا جنې با بغیر د ډاکټري او د طبابت د اصولنا بغیر د میډیکل د ماهرانو سره د مشورې نه بغیر د غي د چیک اپ نه د بده تلیشي نادراتا د پاکستان ټول ادارو او ټول دفترونو ته دا ک الکو اوس ورته ځان جنیخ کاری نادرا کی به وای چې مال شناختی کارت کی جنس د مرد په ځای سو واچوا عورت واچوا یا الته کی عورت مال اوس سو واچوا مرد واچوا نو د الګ په جنې بدل شي او جنې په الګ بدل شي نو دا په 2018 کې د مسلم لیگ نون د نواز شریف حکمرانه اخیری دورو چې دا بل پاس شو دا مسوده پاس شو څه شو پاس شو او تایید بل پیشکول والا نو پاکستان پیپل پارټي والو پاکستان زرداری پارټي والا بل اغي پیش کو او پاس کړلو نواز شریف مسلم لیگ نون والو او تایید وکړه د پی ټی آی والو هر لیبرل او سیکولر طبقه د دې تایید وکړه په 2018 کې دا بل پاس اوس دا د درې کال په کې منځ کې څو کال په کې وتل اوس دا عملی کولو د پاره دی زور او شور هغه شروع کړی دی چې دا عملی شي څوک وایره د دې نقصان څه دی د حقوق انساني چې کوم وزیر ده شیرین مزاری هغه برګ شرګي پارمې نه د ځینو کې برګ شرګي راځي تاسو کتلی پارم کې هغه ټي سو ورته وي هغه ته سو ورته وي هولډر هغه دغه شرګي نو هغه ځینې بڼي سری وي ځینې شنی وي دیم یختزان لا غرنګ جوړ کړي الله رب العزت دې مونږ اخلاص کی الله یې زر تر زر تحت التراب کې امين وایا وې شي په خبره نو وختیم شپه قسمه رنگ کړي دا بي زميره قومه دا د اسلامي جمهوریت پاکستان او د اسلامی آئین برکت دی ماشاءالله سبحان الله اسلامی نظام دی پاکستان کنه په خبره باندې پیږي مبارک شه درته ډیر خوشحالي او دا ډیر خپګي زوی مشره دا کفري نظام دی او هم مولا ډیر زور ورځي خدای دې سم زور درکا پیږي په خبره د سړی زوی نشه تعالی په دې خبره زور درځي زه د کفري نظام خبره کوم نه تاسو مې سن دی ویل الله تعالی هدایت کی زما محترم نو دی ویل نه دا بالکل ډیر خبل دی او دا کم مولیان دا کم خلق دیندار شه د دې مخالفت کی دا خنه کوي وجه صدا وجه دا چې د دې بل دا واحد هغه بل دی چې د یورپ د طرف نه او د امریکای د طرف نه د دې حوصله افزایی شوې ده چې پاکستان کې داسې یو بل پیښ شوی دی چې ډیر بهترین بل دی نو کوم بل چې تایید او تصویب او د هغه حوصله افزایی امریکا یورپ وکي نو هغه بل څنګه ختمه آیږي ترمیم منظور نه دی لہذا سړی د تلیشي ځان د خزه التواچي خزه د تلیشي ځان د سړی التا
ما دې ملګرو ترجمه کې ویلې چې دا سړي خو ټول اسیم ښځې دي په خبره پوه شي تاسو میډیکل کیمپ ته وړاندې کول غواړئ تاسو دپاره زه خپله کمیټي جوړوم د اعلی ډاکټران چې تاسو وګوري لاندې په خبره پوه شئ قسم دې دي کتل غواړي سړي خو داسې کارونه نه کوي چې دا تاسو کوم کارونه شروع کړي نو تاسو اسیم ښځې ولګي نومونه ملته عورت کې ځاله بې ضمیر او بې وجدانه قومه ذلیله قومه نو تاسو وایي دې کې څه نقصان دی سړی ځان ښځه کي ښځه دې سړی که نه دې کې د اسلام ډېر احکامات وړاندې کیږي یو حکم دا دی چې سړی خنزیر به سړی وي او د ده به دا خواهش کیږي چې زه دې د سړي سره نکاح کړم چا سره نکاح کړم سړي سره نو سړي سره خو نکاح مسلمانانو ملک دی اسلامي ملک نه دی نه اسلامي نظام دی خو د مسلمانانو ملک دی د چا اسلامي ملک که زما مخکې چې وویل ښه به ني ښه یا اسلامي نظام ونه وایي دا د مسلمانانو ملک دی نو مسلمانانو ملک کې خدای څوک دې ته نه پرېږدي چې سړی د سړي سره نکاح وکړي نو هلته به دې شناختی کارت کې ځان له عورت کړي څه به کړي زه خو ښځه یم هسې سړي اندام مې دی ظاهري صورت او شکل مې د سړو دی نوره ښځه یم لہذا ماله د نکاح د سړي سره جایز شي نو نکاح به کوي نو وی به سړي او هلته شناختی کارت کې ځان ته ښځه کړې ده نو جنسي چې کوم هغه څه شی دی هغه غټ نقصان دی لواطت دی او جن پرستی د هغې ته د لارې جوړولو لپاره دا بل پاس کیږي ښه دا نقصان پکې وشو دومره په عروج روانه الله اکبر الله یې زموږ حفاظت نصیب کړي ښه وخت هم کله دا کلیپ څوک ونري ځینې مسلې کله د مطلب د پردي وي یو کس راته رابطه کړې وه وایي زموږ یو ملګری دی او پلانې یونیورسټۍ وغیره کې او هغه چېرته په سفر باندې تللی دی نو هغه وایي چې دا موقع انتهایي زیات فراهم کیږي حکومتي سطح سره دا موقع انتهایی زیات فراهم کی د هم جنس پرستی چې نارینه د نارینه نه خپل خواهش پوره کړي چې قوم لوط ورته تباه و برباد شو نن ملکی سطح سره هغې ته لارې اواریږي یو مصیبت بل دلته لګیا دی یو د هغې تحقیقاتو کې لګیم نو اسلامي نظام چې نه فتنې به راوریږي ښه فتنې به دغسې راوریږي هغې باندې به انشاءالله نو قبل التحقیق زه گفتگو دا مصلحت نه خلاف ګڼم انشاءالله جمعه نمې کې د هغې معلومات شي بیا هغې نه خبروم زما محترمو دغه بل کې یو نقصان غټ دا شو دویم دا دی چې هلته به دا به جینۍ وي په میراث کې د دې یوه حصه ده هلته ځان ته سړی ولیکو نو میراث کې به څومره حصې علي دوه به علي د میراث قانون دی د باري تعالی تباه و برباد کو خپل لاندې دی کو داسې بلا شی نقصانات دي اوس سینیټر مشتاق احمد جماعت اسلامي صاحب هغې دا د دې بل کې ترمیم راوچت کړی دا ترمیم دی شو دا بل دی ختم شي الله دې اجر ورکړي د هغه یو ښه نیت دی او د هر ښه کار مونږ تایید کوو او د هر چا یې کوو خو دا حل نه دی زه مولیانو نه او د جماعت اسلامي نه او جمعیت علماء پاکستان نه او لیبرل نه خو نه کوم دا سوال خو لیبرل دی خو دا دیندار دواړو پاټونه دا سوال کومه چې کله تاسو په 2018 کې دا مسوده پاس کېده نو تاسو قبر لاندې وي که ځمکې د پاسه وي وایه ها بر وکړه ښکته ځمکې لاندې ټول وایي که نه یار چې تاسو وایي چې یاره دا دینداره په پارلیمنټ کې ځکه ضروري چې بلونه خلاف شریعت پاس نه شي دا بل تاسو نه ولې 4 کاله پاس پاتې شوی دی هغه وخت تاسو نه ولې پاس شو وایي بل سوال ته نه دا دی چې تاسو وایي چې حاکمیت اعلی زمونږ په مقدس آیین کې لیکلی چې الله لربی د قرآن او د سنت خلاف قانون سازی بنه کی دلته برای انعام د لوبو ګوډاګې یو اداره جوړه شریعت علماء کونسل هغه جوړه شوې ده چې کله کم بل پاشي یا کم قانون جوړي نو هغه که شرط دي ته په اعتراض چې دا خلاف شریعت ته نو بیا به دي ته ځینو دی به که او نه پیو کنو بیا به کیه موږ ته ټول تغییر ورته بیا لګي حیثیت شرط ان شاء الله زه دا کوم چې دا صحیح حیثیت دی په آئین او قانون کې اسی برینام یو اداره ده اس قدرت او طاقت نشته نو زه د دین دا سوال کوم حاکمیت اعلی یا د قرآن او سنت خلاف قانون سازی باندې کی د دې بل د پیش کول اجازه شته وایه کنه شته نو دا بل د نه پیش اول څنګه شو کته دا وای مولا بخبي ولا ابو تغیخ پی ولا وینځي مولا زګه خپل په دې ګن ککړ دی ابو نجی په آئینی طور خو اجازت نشته خود آئین باندې قبضه نو هغه د بدعمل خلکو ده نو خلافی آئین پیش کړی دی خلافی آئین دا د ټوپک په زور د کوتک په زوري دا پیش کړی دی کنه په 2/3 اکثریت سره پیش کړی دی دا هی پرای پیش کړی
ټوپک کوتک خو نه راغی چې ستا وس نو او تا نه په زور باندې منظوره کو دې نه پته لګي چې د حاکمیت اعلی والا شک کم عین کې لیکلی شوی قرآن او سنت خلاف قانونسازي به نه کي دا شک کم ځای کې لیکلی شوی دا سترګو کې رانجه دي او د دې شک هېڅ حیثیت نشته د دې شک هېڅ حیثیت نشته که حیثیت وي دا قانون بل پیش کېږي څنګه بیا پاس کېږي څنګه بیا درې څلور کاله پاتې کېږي څنګه الله رب العزت دې نو موږ تاسو محفوظ د دې ټولو نقصاناتو نه وساتي او د دې ټولو مشکلاتو حل آینده نور مشکلات روان دي اسلامي نظام دی نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا نظام قرآنی محمدی لعنت جمهوریت پہ لعنت جزاک الله بالکل دی بلانتی په دې کې چې پروا مو ساتي ښا چې کوم مولا تایید کی امولا باندې لعنت چې کوم امی تایید کی هغه امی باندې لعنت چې کوم مسلمان کی پاغه باندې لعنت ښا موږ د الله بندگانو شه د بل چا خو نه یې کنه که د پاټې بندگانی د مولا بندگانی د پیر بندگانی زی دغې ته سجدې کوئ خاص کر زه خو صرف د خالص د الله بنده یم د هېڅ چا پروا نه ساتم که د شریعت په لار را سره څوک ځي ډېره ښه ده کنې په مخ یې خپل کار دی ښه زه به الله ته یوازې ودرېږم ما سره به جماعت او پارټي او مولا به را سره نه ودرېږي یوازې به رانه الله پوښتنه کوي نو چا پروا به لا یخافون فی الله لومة لائم د الله رب العزت په حق کې به د چا د ملامتګرۍ پروا نه ساتي ښا چې څونه فتوی نورې لګي نورې دې موږ لګي هېڅ پروا نشته ښا توحید تو یہ ہے آیا کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے په خبره باندې پیښ دغه توحید دی چې موږ د ټول مخلوق نه خپیو دا دې موږ نه خپیو خو الله دې موږ خپل ذات اقدس راضي کی بس دغه د بخیال ساتو د مخلوق بخیال نه ساتي مخلوق سره شریدل ګور ډیر ګران دي خواهشات ډیر زیات دي بهرحال محترمو نو د دې مونږه پر زور الفاظ کی مذمتم کو او ان شاء الله العزیز چې خدای جل جلاله دا ورځې په موږ را روانې کړي دي ان شاء الله را روانې دي د دې نظامونو او د دې بیلونو د دې پارلیمنټونو به ان شاء الله موږ بنیاد او جوړ یو باسو او دلته به ان شاء الله یو ښکلې شرعي محکمه قایمو ان شاء الله شرعي نظام به ان شاء الله اسلامي نظام به ان شاء الله کم خلک چې لکه د ګرګټ غونتا د کربوړي غونتا او د چمچورې په شان چې د کربوړي د تر لور ده هغه د ابراهیم مور ته اسی پوکي وای نو ابراهیم مور په دې باندې ګرمیږي نه او په خپل وجنه بسل نه کې زیات کی څومره سن نه انو کربوړي غونتا د ګرګټ غونتا د چمچورې غونتا رنگونه بنه بدلاو او دایي غونتا د کفري نظام تایید مکوي اسلامي نظام د دې خوري د جز مقدر دی ان شاء الله العزیز او په دې ځمکه به الله رب العزت بشمول ټول کائنات و کاله یا اته کاله یا نه کاله د امام مهدی عیسی علیه السلام په دور کې خو منسوسی د اسلامي خلافت ان شاء الله هغه منسوسی دی خو د هغې نه مخکې ورته ځمکې اواریږي نو موږ او تاسو به هر هغه نظام نه براعت کوو چې کوم نظام د قرآني نظام نه مخالفي کوو به که نه به کوو الله باید عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین